السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دروښایم ملګرو چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل له موبایل سیګنل چې دی هغه سیوا کړئ. مطلب که ستاسو په موبایل کې 4G کار نه کوي نو تاسو خپل له موبایل نت چې دی هغه داسې تیز کړئ چې تاسو سره د وای فای نه هم ډېر زیات تیز کار کوي. یا تاسو به داسې ځایګي کې پاتې کېږئ چې هلته کې د نیټورک مسله وي نو هغه مسله هم تاسو خپل له موبایل نه په یو کلیک سره وباسئ. نو ملګرو د دې نه مخکې تاسو ته سره سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن لینک چې دی هغه موږ تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپلی دغه اپلیکیشن چې دی خپل موبایل ته انسټال کړئ د دغه لینک په ذریعه. ټیک ده، کله چې دا تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ تاسو ته به یو داسې انټرفیس راشي. تاسو به څه وکړئ، دې ته به انتظار وکړئ. دا ګورئ تاسو هغه هر څه چې دی ستاسو موبایل ته انسټالیشن چې دی د پون نیټورک پون موډم هر څه چې دی هغه دې ته روان دي. سرچنګ چې دی هر څه چې دی هغه دې ته کوي. د دې نه بعد چې کله دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل کې ساتئ او د اپلیکیشن تاسو استعمالوئ نو ستاسو په موبایل کې که د نیټ څه هم مسله وي، مطلب ستاسو د موبایل نیټ کمزوروي یا بل څه وي، نو هغه به ستاسو د موبایل نیټ چې دی هغه به تاسو سره سیوا کوي. ستاسو موبایل به ډېر زیات کار کوي. دا وګورئ تاسو انجوای یور بیټر سیګنل اینډ فاسټر سپیډ. تاسو کتلی شئ کله چې دا اپلیکیشن تاسو رن کوئ مطلب خپل په موبایل کې وچلوئ نو د هغې نه بعد به تاسو ته داسې انټرفیس راشي. دا تاسو کتلی شئ کمپریس نیټورک چې دی ستاسو د موبایل سیګنل هر څه چې دی هغه هر څه تاسو له سیټ کړه. دا وګورئ تاسو ګوډ ورک سیګنل می ټیک سم ټایم ټو اپیر اینډ هارډ ټو ریچ پلیسز. د دې نه بعد تاسو څه کولی شئ، خپل له موبایل کم نیټورک چې دی خپل له موبایل کم نیټ چې دی هر څه چې دي هغه مسله تاسو ته د اپلیکیشن په ذریعه سره خپل له موبایل نه ویستلی شئ. موږ چې چېرته هم نیټ استعمالو نو موږ ته خامخا په ځینې ځای کې د نیټ مسله وي، مطلب موږ سره یا هلته انټرنټ کار نه کوي یا زموږ سره انټرنټ سلو وي. نو کله چې هم دغه مسله وي نو د اپلیکیشن خپل موبایل کې لازمي ځان سره ساتئ. چې چېرته درته هم د نیټ مسله وي دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته سمپلی انسټالوئ او دا استعمالوئ نو ستاسو موبایل کې به د نیټ هغه مسله چې ده هغه به پکې بیا نه راځي. نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به تاسو ته ټولو خوښه شوي. که خوښه شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.